لیدونکو سلامونه او ستړي مشئ. دا د غزني ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند ابي استاده یا ولاړې اوبه دي. دغه اوبه چې تاسې په تصویر کې وینئ په طبیعي ډول ولاړې دي او د بشر کوم کار ورته نه ده شوی، مطلب په طبیعي ډول دلته ولاړې دي. دغه اوبه قریب څلورو ولسوالیو سره لګېدلې دي چې تاسو یې څنګه چې وینئ بیخي پراخې دي. د سیمې د اوسېدونکو په وینا دا خوا او شا 100 کیلومتره چارچاپېره مسافه لري، یا هغه فاصله یې 100 کیلومتره ده چې کله ترې راتاویږي یا ګرځي. که څه هم دقیق ارقام یې نشته، ولې په میلیونونو متره مکعب اوبه دلته په طبیعي ډول ولاړې دي. دلته ویل کېږي چې خوا او شا بېلابېل 50 ډوله مرغان چې تاسو یې په هوا او په تصویرونو کې وینئ دلته هغه نسلګیري کوي، یا د دوی هغه استوګنه ده او بېلابېل مرغان دلته راځي. د وخت په تېرېدو سره دغه اسټاپ یا تمځای ده، له دې ځای نه بیا بلې خوا ته خوځېږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه هغه د اوبو په منځ کې مرغان دي چې دوی هلته اوس فلحال په اوبو کې دي او په اوبو کې ګرځي. دلته د دغه اوبو په منځ کې یوه غونډۍ ده یا یو ټپ چې هغه ورته وایي. موږ اوس دغه ټپ ته راغلي یو. په دغه کې د دغه مرغانو بېلابېلې هغه ځالې یا کورونه که ورته وایي هغه شتون لري او دلته دوی هغه خپل بچي یا خپل نسل چې کوم ورته وایي د هغوی لپاره یې هګۍ اچولي دي او هغه کورونه یې دي. نو په لنډ وخت کې به انشاءالله په دغه باندې یو ښه مستند راپور هم درته چمتو کړو او د افغانستان له ملي تلویزیونه به هم نشر شي. دا یو ډېره ښکلې طبیعي منظره او ډېر ښکلی ځای دی د سیاحت لپاره، د تفریح لپاره. بدبختانه چې که ووایو تر دا مهاله پورې ورته هېڅ ډول توجه نه ده شوې، یعنې هېڅ ډول کار نه ده ورته شوی. بس همداسې په کوم شکل چې وي په هماغه شکل پاته دي.